پاکستان اخر هم طالبانو ته د سوال لمن وغوړوله. پاکستان له بد حالت سره مخ شو. له طالبانو یې څه غوښتنه کړې او څه یې ویلي. پاکستان څنګه طالبانو ته محتاج شو؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان کې د ناامنیو تر زیاتېدو وروسته د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف خیبر پښتونخوا ایالت کې د یوې غونډې پر مهال اسلامي امارت څخه غوښتي چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د پاکستاني طالبانو مهارولو کې ورسره همکاري وکړي. یا د غونډه کې پریکړه شوې چې د اسلامي امارت چارواکو سره به د ترهګرۍ موضوع شریکه او ورته څرګنده کړي چې اسلام آباد ته له خپلو پولو بهر ترهګرۍ هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو څیړونکی نظیر احمد رازقي وایي پاکستان د ترهګرۍ له لارې ګټه ترلاسه کوي او خپله سیمه کې د ترهګرۍ بنسټ ایښودونکی دی. نوموړي وویل د پاکستان لپاره ترهګرۍ د عاید سرچینه ده. پاکستان په نویمه لسیزه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي. دغه هیواد سختو اقتصادي ستونزو کې دی او د نړیوالو اقتصادي مرستو ترلاسه کولو لپاره لابیګري کوي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي پاکستان افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وړاندې د ستراتیژیکو ګټو تمه درلوده. د دوی په وینا کوم وروستي فشارونه چې پر پاکستان وارد شوي سره له دې چې اسلامي امارت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي په یو ډول خبرداری هم ورکوي چې د پاکستاني طالبانو ملاتړ څخه لاس واخلي. د ستراتیژیکو او ملي امنیت مسایلو څیړونکي شمشاد عزیز کاظمي ویلي د اسلامي امارت له راتګ وړاندې پاکستان اسلامي امارت ته د یوې ستراتیژیکې شتمنۍ په توګه کتل او هغه وړاندوینې یې چې لرلې ټولې غلطې ثابتې شوې. د سیمې هیوادونه له اسلامي امارته دا ژمنه غواړي چې له ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي. له دې ټولو سربیره اسلامي امارت ته نږدې سیاسي کارپوه سید ذکر الله هاشمي وایي له کله راهیسې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی نړۍ ته یې ثابته کړې چې ترهګرۍ سره مبارزه کوي. د نوموړي په وینا پاکستاني طالبان اړتیا نه لري چې افغانستان ته راشي. دلته نه اقتصاد ښه دی او نه هم هغه وسایل شته چې دوی ترې استفاده وکړي. دوی د پاکستان په خاوره کې د ظلم او فساد پر وړاندې جنګیږي. اسلامي امارت تېرو 14 میاشتو کې نړیوالو ته ثابته کړې چې خوارجو او ترهګرو سره مبارزه کوي. دا یادونه ده چې پاکستان کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه هیواد چارواکو د نیوکې ګوته افغانستان ته نیولې او تازه یې اسلامي امارت څخه غوښتي چې د پاکستاني طالبانو مهارولو کې ورسره همکاري وکړي. خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د پاکستاني چارواکو ادعاوې رد کړې او ویلي و پاکستان د افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي.